اوس بس تاسو د آی ډي نه یو پوسټ کیږي تاسو به ځان نه هم نه خبر او د محمد سلام په شان کې به نازیبه الفاظ استعمالي کې دغه نه پس چې تاسو سره کیږي ملګرو تاسو ته خپت را تاسو به جیل ته وړي او تاسو به داخله ختمه او ته به ځان هم نه خبر چې دا پوسټ چا کړی ملګرو پسین کې واقع راغل د سره شریکوم او زما ټول ته خواسته چې دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ ملګرو پسین کې یو غټ ډاکټر چې ام بي بي اس کړه ملګرو چې هغه یو آی ډي استعمالوله چې هغه آی ډي استعمالوله کنه هغه نه یو پاسورډ شو بیا ډیر وخت شو چې هغه په آی ډي چې ونه هغه بیا نه استعمالوله ملګرو دغه نه پس چې نو چا ولې هک کړو هغه آی ډي او دغه نه پس چې حضرت محمد سلام په شان کې نازیبه الفاظ استعمال کړ دغه آی ډي نه به شیر شو نو که خلکو ویل چې دا دی آی ډي دا خو غریب چون د ځان نه خبر دغه نه پس چې نو هغه جیل ته ویول په جیل کې چې نو هغه مکمل تور باندې ختم کوغه چې غری واله چې ما دا پوسټ نه کړی دا ځان نه خبر زما د آی ډي چې سو میاشتې مخکې بند شوی دا ځدی نه خبر زه ډاکټر یم هم ما دې پوسټ نه کړی زما د آی ډي پاسورډ زمانه ير شو او بلکې بل دا چې هغه وته ناکام نه کو او سیده مکمل تور باندې ختم کو ملګرو افسوس خبره ده چې تاسو ته دا ریکوست کوم چې خپل آی ډي نه جدي نو دا سیو کړئ ویریفیکیشن پکې وکړئ ټو سټپ ویریفیکیشن پکې ضرور وکړئ چې چرته تاسو آی ډي څوک نشي کولای او سترانګ پاسورډ ولا ورکړئ کنه چې تاسو چرته داسې ونه شي ځکه چې پسین کې د یو غټ ډاکټر سره داسې وشو ولې چې هغه یو کار کړی نه کنه دا خو بې ګناه یو انسان وجل لیکه تاسو سوچ وکړئ هغه انسان بې ګناه ووجو صرف د یو هکر د وجنه یو هکر ولګي دا هغه کوم آی ډي چې ونه هغه هکړه او دغه نه پس چې دنو د حضرت محمد سلام په شان کې نازیبه الفاظ استعمال کړل نعوذ بالله دغه نه پس چې نو هغه ډاکټر د دنیا نه ختم کو نو زمونږ ټول ته دا خواسته چې یار خپل آی ډي نه سیو کړئ تاسو ته پته نه چې تاسو د سی الفاظ استعمال کړئ لا اکثر دي چې خلکو آی ډي نه او خلک په پوسټونه هم نه کوي نه په تصویر خو بس پانو آی ډي صرف ویډیوګان په فیسبوک باندې ګوري څوک په پوسټونه نه کوي پوسټونه هم نه کوي دغه نه پس چې دي پوسټ پر راشي کنه او بیا تاسو را یو دي کار وشي ته ځان نه خبر دا زما ټول ته خواسته چې خپل آی ډي محفوظ کړئ سترانګ پاسورډ ورکړئ او ټو سټپ ویریفیکیشن پکې وکړئ چې چرته څوک تاسو آی ډي هک نه کوي بیا سره یو دي کار ونی د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه او دا ویډیو د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ